د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د میډل اډر توپوهونکي نجیب الله زدران د ستوني عملیات وکړل. نوموړي په دې اړه په ټولنیزو رسنیو کې پوسټ هم کړی دی او د روغتون څخه خپل ځینې عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي چې د هغه د ستوني عملیات په کامیابۍ سره ترسره شو. د نجیب الله زدران مینوالو په کمنټونو کې د هغه د روغتیا لپاره دعاګانې کړي او د ښه صحت غوښتنه یې ورته کړې ده. بنگلادیشي لوبغاړی لیتونداس IPL پرېښود او بیرته خپل هیواد ته ستون شو. لیتونداس چې په IPL کې د کلکته نایټ رایډرز لوبډلې سره وویل کېږي چې په کورنۍ کې څه ناروغي پیدا شوې او له دې امله یې IPL په نیمه کې پرېښود او کور ته ستون شو. لیتونداس او رحمان الله ګربز دواړه د کلکتې لوبډلې سره وو چې دواړه پیلیز توپوهونکي وو. په ټولنیزو رسنیو کې به د افغان او بنگلادیشي کرکټ مینوالو ترمنځ د دواړو په سر لانجې هم کېدې. خو رحمان الله ګربز د کلکتې لپاره 15 لوبو کې ولوبېده چې یوه لوبه کې 50 هم ووهله او لیتونداس بیا یوازې یوه لوبه کې ولوبېده چې 4 منډې وکړې او کلکتې په وروستیو کې دواړه لوبې کې نه ولي.